بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم رزو مایکروسافت ورډ پروګرام ته پرون زموږ تاسو درس هغه په هوم ټاب کې پاراګراف ګروپ کې موږ نمبرینګ او بولټ لیست ویلو همداسې وکړه. د نمبرینګ څخه وروسته یو بل موضوع موږ سره په دې کې ملټي لیول لیست ده موږ سره، دا هم د نمبرینګ او بولټ لپاره استعمالیږي. خو دې نه مخکې دا تشریح کوم درته تاسو یو بل څیز زده کړئ چې موږ بولټ یا نمبرینګ نور کوم لارې راوستلی شو. دې لپاره چې موږ تاسو بولټ جوړ کړو یا نمبرینګ جوړ کړو، اسان طریقه دا ده څه به تاسو بار بار راځئ په دې به کلیک کوئ، داسې ډیزاین مو خوښوئ کار پرې کوئ. سمپل طریقه دا زده کوئ. لږ به سفر ته زوم کړم او په دې ځای کې ورته ورکړئ فرض کړه زه وایم چې ما ته ولیکه چې 1 ډاټ سپیس اول نمبرینګ 1 نه شروع کړه. چې کله تاسو لیکل کوئ فرض کړه لیکئ چې ورډ پروګرام، لاندې لیکئ چې ایکسل پروګرام او لاندې لیکئ چې پاور پوینټ پروګرام. په دې رقم باندې تاسو اوس اتومات نمبرینګ شروع کړئ. یا فرض کړه دې ډیزاین تاسو نه غواړئ، تاسو غواړئ چې 1 قوس شروع سپیس متوجه یاستئ. نو ما چې ولیکه، ما ته ولیکه چې ایم ایس ورډ پروګرام، ما ته ولیکه چې ایم ایس ایکسل پروګرام او ما ته ولیکه چې ایم ایس پاور پوینټ پروګرام. داسې راته ولیکه. نو داسې هم کولی شئ. که تاسو غواړئ چې بولټ سټارټ کړئ، مطلب بولټ دې ځای باندې ولیکئ، د بولټ لیکلو لپاره چې کوم تاسو فرض کړئ د لوی علامه ورته ولیکه یا قوس اخواته مخ علامه او سپیس هم ووهه. تاسو ولیکئ A B C D E F. پوهیږئ که نه؟ یا تاسو راشئ داسې هم کولی شئ، فرض کړئ تاسو یو ډایرکشن لیکئ چې explain followings چې لیکئ explain followings ډاټ ډاټ ډاټ. دې ته فرض تاسو وایئ چې دې لپاره د 1 واخلئ. فرض زموږ ډایرکشن ده 1 ډاټ سپیس ورکئ. چې کله وارم که دا زموږ اول سوال شو که نه، که تاسو د اول سوال جزونه فرض کړئ لیکئ، جزونه راځي که نه، ABC فرض کړئ راځي، نو دې لپاره تاسو په کیبورډ کې ټب بټن ووهئ. په کیبورډ کې ټب بټن ووهئ. دا چې په کیبورډ تاسو ټب ووهئ اتومات دا A د شروع شي. که تاسو A نه غواړئ بیا ټب ووهئ، لاتیني توري شروع شي. که بیا ووهئ مطلب بیا ونډو نه شروع شي. بیا ته بک سپیس ووهئ، بک سپیس A جز چې کوم ده فرض کړئ تاسو ته وایي چې کمپیوټر تعریف کا، داسې ورته لیکي کمپیوټر تعریف کوي. بل ته وایي چې هارډویر تعریف کوي، مثلا ایکسپلین کوي هارډویر، او بل چې کوم ده ورته لیکي چې سافټویر ایکسپلین کوي. اوس دویم سوال څنګه لیکو؟ ځکه انټر وخو ماته ډي شروع کیږي، که انټر وخو ډي شروع کیږي، نو دې لپاره تاسو دویم سوال شروع کوئ، یو ځل به تاسو ټب ووهئ چې دا قدم مخکې لاړ شي، او بیا ته به بک سپیس ووهئ، بک سپیس بټن به ووهئ. دویم سوال ورته لیکئ چې واټ از ډاټ 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 انټر، ټب بټن ووهئ. واټ از انپوټ هارډویر، او لاندې لیکئ چې آوټپوټ هارډویر. متوجه یاستئ؟ داسې. اوس که تاسو غواړئ چې دریم سوال ولیکئ، بیا ټب ووهئ او بیا ته بک سپیس ووهئ، نو دا دریم سوال به څنګه شي؟ شروع شي. نو په دې طریقه هم تاسو کولی شئ مطلب دغه بولټس او یا هم نمبرینګ څنګه کې سټارټ کې واخلئ. له دې موضوع څخه وروسته موږ سره درې موضوع چې کوم دغه ملټي لیول لیست ده. دغې لیول ته موږ خپله ملټي لیول لیست وایو. که چېرې تاسو داسې یو لیول جوړ کړي چې په هغې کې نمبرینګ او همدارنګه دغه ټیکس مطلب 1 2 3 او ABC او همدارنګه بولټ دا شیان تاسو مکس استعمال کړي وي، دا ټول څنګه کړي وي؟ مکس استعمال کړي وي. نو دې لپاره تاسو وکړئ د خپل ټول نمبر انتخاب په دې رقم باندې ټول انتخاب کړئ. فرض زموږ دا دریم سوال دی چې ورته ولیکئ زه دا درې برخه شوي، داسې انتخابونه ټول. ملټي لیول لیست دې ته ډیزاین ورکوئ. څنګه ورکوئ ورته؟ نو تاسو راشئ په دې کې وګورئ. فرض کړه زه وایم داسې ډیزاین ورکړه. تاسو وګورئ اول سوال قوس شروع داسې، بیا A قوس شروع، B قوس شروع، C قوس شروع، مخکې قوس ورکوئ. یا تاسو ملټي لیول لیست ته راشئ، فرض کړه په دې کې داسې راته وکړه تاسو لیک چې اول سوال د اول سوال اوله برخه، د اول سوال دویم برخه، د اول سوال دریم برخه، بیا دویم سوال د دویم سوال اوله برخه، د دویم سوال دوهم برخه. یا بل ډیزاین سټایل ورته ورکړه. فرض کړه زه یم دې دپاره څه وکړه داسې یو سټایل ورکړه. نو تاسو وګورئ اول سوال مکمل رنګ ډیزاین ته بدل کړه، اول سوال اوله، دویم برخه، دریم څلورم برخه. نو تاسو په دې رقم کولی شئ اتومات تاسو دلته ملټي لیول لیست جوړ کړي وي، دې په مختلف ډیزاینونه واخلئ. که تاسو بولټ واخلئ، فرض کړه بولټ راځي، فرض کړه ډایرکشن لپاره موږ ته دا سټار لامې راکړه او دې برخه په داسې نښې راکړي، ویکټور لامې راکړي. نو داسې هم کولی شئ پکې. په دې کې موږ سره لاندې وایي چین لیول لیست تکرار درس ده. پوهېږئ که نه؟ که چېرې لیول دغه لیول تاسو ورکړي دي او غواړئ چې دې دغه لیست څنګه کوئ بدل کړئ، مطلب دا لیول لیست څنګه کوئ بدل کړئ. په دې به کلیک کوم هم ډیزاین راشي، فرض کړه داسې نقطه دې راشي، دا لیول لیست بدلولی شئ. کنټرول زیډ دا ټول لیکل بیا سلیکټ کړئ داسې،
او زه راځم په دې لیست کې ورته چې څوک همدغه سیم په طریقه ماته واخله کنټرول زیډ بېرته خپل حالت ته داسې مې کوم دا شی مو واخیسته. بل موږ سره په دې کې وایي چې ډیفاین نیو ملټي لیول لیست. که تاسو غواړئ چې د ملټي لیول لیست کې څه وکړئ تغییر راوړئ نوی لیست جوړ کړئ کلیک پرې باندې وکړئ تاسو څه وایي په دې کې 9 لیول دپاره سټایل کړي. دا خو موږ سره ټول یو شی نه وي که نه. فرض که دا اول لیول دپاره څنګه سټایل وشي دویم دپاره څنګه سټایل وشي دریم دپاره څلورم دپاره پنځم دپاره شپږم دپاره اووم دپاره اتم دپاره نهم دپاره د هر یو دپاره تاسو بیل بیل ډیزاین غوره کولی شئ. زما اولنی لیول چې کوم جوړیږي هغې لپاره نمبرینګ څنګه ولیکل شي. فرض که یو ډاټ مه لیکه مطلب یو مخته نقطه مه لیکه د نقطې په ځای قوس شروع مخته ولیکه. ورسېدئ دویم لیول دپاره سیټینګ کوئ. دویم لیول دپاره چې کله کېږي مطلب 1.1 ده که نه مطلب اول برخې اوله برخه د اوله برخه یا مثلا دویم دې ته هم ویلی شو موږ تاسو وایم څنګه دا وکړه دغه لیکله ته واخله چې که بولډ کړه ته بولډ جدي لیکله ته بولډ که مطلب دا بولډ وي ته پرې ښکاري که نه دا بولډ وي. همدارنګه دریم دپاره څلورم دپاره پنځم دپاره شپږم دپاره د هر لیول لپاره مطلب دی که 9 لیوله پورې جوړېږي که نه نو د 9 لیول لپاره تاسو هر یو دپاره بیل بیل سیټینګ کوئ. نیو لیول ملټي لیول لیست که تاسو نوی لیول جوړوئ نو هر لیول د کوم ډیزاین کیدای شي. داسې هم کولی شئ چې پنځم لیول چې کوم لیکل کوو د لیکلو رنګ یې ماته مکمل واخله تک سور رنګ که سور رنګ به واخلئ ستاسو د پنځم لیول دغه چې کوم دا لیست چې کوم ده سي ده. دلته تاسو وایئ چې نمبرینګ فرض که پنځم نمبر ما انتخاب کړی پنځم لیول ما انتخاب کړی لیول ما پوهېږي که نه پنځم لیول ما انتخاب کړی ورته څه رقم نمبرینګ دې واخلي زه ورته دې ته واخله لبیتې ورکړه اوس پورې هغسې ګورې ځان بیا شروع شو ښکاري دغلته یا مثلا بیتې مو لیکه ما ته دې پسې انګلیسي تورې ولیکه ای بي سي راته ولیکه نو چې کله تاسو راشئ فرض کړه زه چې ما ته فرسټ سیکنډ راته ولیکه نو ما ته فرسټ او سیکنډ ولیکل شي دا خو دې تعقیب ده خو دا نوی عادت چې کوم چې راځي پکې فرسټ راته لیکي. یا شپږم لیول کله چې ولیکه په دې کې مطلب چې وکړه ما ته بېرته ولیکه چې لاتین تور ته یې واړه بېرته نو فرسټ ولیکه د فرسټ نه وروسته بل لیول چې راځي موږ سره دا شی دا ټول شیان په دې رقم کېږي. بل موږ ته وایي پوزیشن یې دي دغه اولنی لیول چې کوم دا په کوم ځای کې راشي موږ ویل پرون چې بولټ دپاره خپل یو ځای یا نمبرینګ دپاره خپل یو موقعیت وي که نه لیفټ او رایټ او سنټر وي که نه نو د اول لیول د مطلب کوم ساحه کې راشي صحیح شو. همدارنګه دویم لیول په کوم ساحه کې راشي دریم لیول په کوم ساحه کې راشي څلورم په کوم ساحه کې راشي خپل د موقعیت ښیي ښه د دې نمبرینګ الاینمنټ ښیي دا نمبرینګ چې مو لیکلي ده که نه د نمبرینګ دپاره د دې موقعیت ښیي چې کوم ځای کې د راشي. بل دا وایي چې موږ سره فاصله ده ټیکس انډین آرټ تاسو ګورئ د هر لیول لیکل لږ لږ مخکې شوي دي هر لیول لپاره لیکل څنګه شوي اول لیول کې مخکې د دویم لږه خوا تللی ده مطلب درېیم هم رایټ طرف ته تللی څلورم هغې نه پسې رایټ طرف ته تللی ده خو اخرنی لیول چې تاسو نه هم ګورئ بیخي ګوسونه مخکې تللی ده نو تاسو کوئ دې پوزیشن یې برابر کوئ تاسو کوئ دا پوزیشن لږ نږدې کوئ فرض کړه زه که نهم لیول ته راشم دا پوزیشن چې لږ راته 3 انچه ده لږ کم یې کړه ته متوجه یاستئ په دغه رقم دا مطلب د فاصله کمیږي داسې انډین یې مخکې کولی شئ یا فرض که دا اووم لیول د موږ سره دا تصویر طرف ته وباس داسې یا انډین زیات که مطلب زیاتولی شئ انډین دغه فاصلې ته وایي د ورقې د څوکې او د دې ساحې ترمنځ صحیح ده چې دا نمبرینګ اخلي څونه فاصله دې وي. سټارټ آرټ مطلب فرض کې اولنی لیول ته رالم موږ سره په دې کې صفر ده الاین ده هم دغه فاصله ښیي که دا تاسو ډېر کې مطلب داسې مخکې به ځي مخکې ځي که نه ګورئ یو د خپله نمبرینګ د لاین ته فاصله ورکول کېږي لاین ته ګورئ لکه دا 1 لیکل شي د لاین ته بل د لاین لاندې چې کوم ټکس لیکي دا فاصله دغه فاصله چې کوم ده د لاندې ټکس دپاره وي تاسو وګورئ متوجه یاستئ مطلب د نمبرینګ لاندې چې کوم ټکس لیکل کېږي متن لیکل کېږي پراګراف لیکل کېږي دې ته فاصله ورکوي فهم ده ورته دې ته فاصله ورکوي او د سټارټ آرټ چې کوم ده دا کوم نمبرینګ تاسو هغه صفات د اولنی لیول د موږ سره اولنی لیول د څونه مخکې وي او یا څونه دی دې خواته وي پوه شوې باندې او کې به کې مطلب دا ستاسو سیټینګ وي تاسو وګورئ لیکل لږ مخکې لاړل داسې ده که نه دا څنګه شو مخکې لاړو هلته لیکل موږ سره 9 لیوله راکړي 9 لیوله څنګه جوړېږي فرض راځم په دې کې زه لیکم فرض که 1 ډاټ سپیس دا لیول 1 شو که تاسو هر شی لیکئ زه لیکم احمد انټر مو وخه ټب مو دا دویم لیول شو دویم لیول ده که نه موږ سره په دې کې لیکم فرض که جان انټر مو بیا هم ټب دا دریم لیول شو متوجه یاستئ دې ته فرض که لیکم چې مثلا خان بیا مې انټر وخه بل ټب وخم دې ته لیولې وایي مطلب د هر لیول دپاره تاسو بیل بیل سیټینګ داسې کوئ موږ اوس پورې ټول په 2 لیول باندې کار کوو مخکینی لیست زموږ چې هغه ټول 2 لیولې موږ سره دا مخکینی لیست چې موږ سره ده دا ټول 2 لیولې دي یو دا لیول ده بل دا بیا هماغه لیول ده بیا دا اول لیول دوهم لیول اول لیول دوهم لیول په دې پوه شوئ نو دا موږ سره په دې ځای کې دا شی له دې څخه وروسته یو بل موږ سره په دې کې ډیفاین نیو لیست سټایل ده که تاسو د لیست دپاره کوم نوی سټایل جوړول غواړئ د انتخاب کې داسې او راشئ په دې کې ملټي لیول لیست ته راشئ او ډیفاین نیو لیست سټایل ته واخلئ
که تاسو غواړئ خپل یو سټایل جوړ کړئ دلته موږ سره سټایلونه شته دي دغه ډیزاینونه موږ سره شته دي که تاسو غواړئ چې خپله یو ډیزاین جوړ کړئ نو څو کلي باندې کلیک وکړئ او د کلیک څخه وروسته سټایل ته نوم ورکړئ فرض کړئ تاسو ولیکئ چې مای فیوریټ چېرته لیکئ مای فیوریټ لیکئ تاسو وایئ چې ستاسو نمبرینګ سټارټ کي څونه شروع شي 2 نه شروع شي 3 نه شروع شي 4 نه 5 نه 6 نه 9 مطلب واغسته ستاسو نمبرینګ چې د اول شروع کیږي د څونه شروع شي سټارټ 8 ده که نه څونه شروع شي بل دا وایي چې څه رقم فارمیټ پې اپلای کوئ دا لیول فرست ده سیکنډ ده تھرډ ده څوم ده زم فرست دا لیول فرست ده دا اول لیول صحیح ده شروع یې ښي که نه شروع د څوم لیول نه وي فارمیټ ورکوئ چې کله زه لیکل کوم زما لیکلو فنډ په دې رقم شي زما د مای فیوریټ چې کوم ده که نه دا نمبرینګ دې په دې فنډ کې ولیکل شي همدارنګه لیکلو رنګ د څه رقم دي فرض کړه ورته چې ریډ کلر دی وي او په دې رقم تاسو کولی شئ مطلب دا نمبرینګ دا شیان بدل کړئ فرض کړه بیتي ولیکي داسې ولیکي زه دا شیان ولیکم ماته فرست 1 2 3 ته ولیکه 1 2 3 ته ولیکه چې ولیکه 1 2 3 دوهم لیول لپاره سیټینګ کوئ اوس هغه اول لیول که نه چې پاس دا نه ده دلته راځو دویم لیول لپاره سیټینګ کوو دوهم لیول لپاره هغه لیول ونه که نه دوم لیول چې کوم دا فرض کړئ لیکلو هم چې پاس هم دې فنډ کې کراته لیکل ایټالیک کراته لیکل رنګ ته واخله فرض کړئ ګرین کلر کا دریم لیول ته راشئ متوجه یاستئ دریم لیول ته راځم ورته چې دریم لیول ماته واخله په دې فنډ کې راته ولیکه او لیکل رنګ فرض کړه مطلب داسې کراته بلو کلر کا پوه نه شوئ تاسو خپل یو سټایل جوړوئ دلته واغسته ستاسو نمبرینګ څونه شروع شي او د هر لیول لپاره دا کوم سټایل چې تاسو کوئ په کوم لیول اپلای شي په اول لیول اپلای شي معنا په اول نه باندې اپلای شي په دوهم لیول د اپلای شي په دریم نهم پورې تاسو کول په ټو باندې شیک د لیولې اپلای کوئ پوه شوئ او چې کله اوکې کوئ دغه سیټینګ وایي تاسو اپلای کېږي اونلی ان دس ډاکومنټ دغه سیټینګ دی مطلب دا مې فیوریټ په همدې ډاکومنټ کې دی وي او که نه په ټول ډاکومنټ باندې څنګه کوئ اپلای کوئ زه په ټوله ته اپلای کړم چې کله اوکې کوئ نو په دا خو یو دا چې مطلب داسې ډیزاین واغسته واغسته که نه او بل دا که تاسو راشئ په دې لیست کې نو مې فیوریټ په نوم باندې به تاسو شی ډیزاین جوړ شوی مې فیوریټ وګورئ متوجه یاستئ جوړ شوی ده که نه څنګه چې تاسو دا شی اپلای کولی شئ په همدې رقم تاسو کوئ دې نه هم کار واخلئ دا سټایل پې څنګه کوئ اپلای کوئ